اے زما مسلمانانو ورونو پدی ملک باندې نن کم د ګرانۍ یو عذاب دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خزنر لیواړه ماشومان علما طلبا حفاظ قاریان پدی خپل خلو باندې دا د فرشتو رزق دی چې الله زمونږ نه د ګرانۍ د عذاب پورته کړي دقه یو ورد وکړئ چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اے زما خوږو طالبانو تاسو ته به خلک وایي چې څه سرټیفیکیټ دی تاسو به څه چل کوئ دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پیغام په دوو ټکو بیان کړی دی ونحتیج نفعا چا د منبر پرېښوده چا د وعظ و نصیحت ته غوږ کېښوده چا د امامت درکو چا د مدرسه جوړوله چا په مدرسه کې درس درکو یو مسلمان د مسلې تپوس کو بیانوه فایده په نه رارسوه او ایستا کار به دا وي روزګار به دې دا وي ونستغني اغنا نفسه ای که څوک منبر ته دې نه پرېږدي څوک دله کتاب نه وایي څوک دي او نن سبا دا خبره درته منځ کې کوم د خوار ملا په بانګ وي څوک کلمه هم نه وایي ای زما فقراو مساکینو طلبای کرامو ای زما مسکینانو مسلمانانو ورونو تاسو نن د حدیث مبارکو سره د عشق مظاهره وکړه یو قمقل انسان به چې وي دا خوراک له راغلی دي په دې کورسو ناست دي سټونه ستړي شو سترګې په دیدن ستړي شوې خپې ستړي شوې دا عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو دي د دنیا نه به لږ صبر کوئ الله به دله هر څه درکړي د دیني خدماتو په آینه کې به دنیا نه ګورئ د دنیا په شیشه کې به دنیا لټوئ د دنیا په شیشه کې به دنیا ګورئ دین به خپل روزګار نه ګڼئ زما عزتمندو زمونږ ډېر حضرات مسلمانان داسي چې ما وخت ورکړی دی وخت مې خرڅ کړی دی زه د قال الله قال الرسول پیسې نه اخلم ما په ټیم خرڅ کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین روزګار هغه مونږ ته ښودلی دی چې ونستغني اغنا نفسه ای که څوک تقریر ته دې غوږ نږدي څوک د امامت نه درکوي د خپل رب سره معامله ساته صحابه کرام رهبانا باللیل چې دی راهبان د شپې وو د الله عبادت ګزارو خپل رب سره معامله ساته دا ستا په دنیا کې م خوراک دی دا دې په آخرت کې م خوراک دی زما عزتمندو الله دله وس درکړي په دیني خدماتو اجرت اخیستل جواز نه جواز سره مې کار نشته الله دله وس درکړي په دیني خدماتو باندې پیسې مه اخلئ او دا حوصله او دا عشق دا د دیني خدماتو دا د جامعه دارالعلوم حاجی صاحب تورنځی نه یو صاحب دیر بابا جی صاحب تشریف فرما دي وی زمونږ والد محترم قاضي صاحب دا د وچ علاقې یو لوی قومي قاضي نور الله مرقده وی مونږ ته به وی چې بچو پردو خیراتونو له به نه ځئ مونږ به ځان سره دعوتونو له نه بوتلو مونږ ته به وي چې تاسو به پردو پیسو ته نه لاس کوئ دقه د استغنا غر الحمدلله په سټیج د جامعه دارالعلوم حاجی تورنځی تشریف فرما دی زما مرشد افیر نور محمد صاحب هغې د حاجي تورنځی په دغې سترګو کې چې د باچا ګل صاحب نن بیعتو نور الله مرقده د پلوډن فقیر صاحب نور الله مرقده د هغې نن بیعتو
هغه خلفاو د حاجی تورنګزی د استغنا پیغام پیش کړی وو. نن که یو طالب، نن که یو عالم ځان د جامعه دارالعلوم حاجی صاحب تورنګزی هغه بچی ګڼل غواړي، د دیر باباجي مضبوط وارث دعوه کول غواړي، د استغنا زندگی به تیری. دنیا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ زمین تیری لیے ہے نہ تو جہاں کے لیے. زمکہ آسمان ټول زمونږ دی. دا د نبی محترم صلی الله علیه وسلم په طفیل کائنات آباد دی. نو زما عزت مندو ان اجری الا علی الله دا پیغام بنن تاسو پسینو کې د دارالعلوم حاجی صاحب تورنګزی نور الله مرقده نه باوړې. دیر بابا جی بار بار ما ته دا نصیحت کوي چې د دې سپینګیرو فقراو علماء کرامو قدر کوه. الحمدلله تر اوسه مې کړی دی څونه چې زما د وس دی هغه مې کړی دی. لاس مې ښکل کړی دی سپینګیرو علماو، ځای مې ورته پرېښودی دی سپینګیرو علماو ته. اوس که اعتراض وکړې چې ته خو مخکې ناست یې، دا دی بخاري شریف زه دلته مخکې کېنولم. زما عزتمند دا مې مجبوري ده، انشاءالله دا بېادبي نه ده. د دې سپینګیرو علماو قدر به کوئ، د خپلو علاقو علماو سپینګیرو قدر به کوئ. باباجي فرمایي چې دې سپینګیرو علماو خلاصه کېداني هغې هم ګورې ډېر په سختو زده کړې ده. دا مونیا ډېر په سختو باندې ویلې ده. نن په مړه خېټه الحمدلله هر مدرسه کې لنګر وي، هر عالم الله سوده حاله کړی دی. نو د دقې فقراو مساکینو علماو د سپینګیرو علماو به مونږ قدر کوو. د حاجي تورنګزی د دې جامعې هغه اعلان او پیغام د خوددارۍ دی، دغه اعلان او پیغام د عاجزۍ دی، هغه اعلان او هغه پیغام هغه د قناعت د زندګۍ دی. مضبوط اعلان هغه د کتاب الله د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع دی. د بدعاتو نه به مضبوط هغه نفرت کوو، د کلي رسم و رواج د هغې نه به مضبوط هغه نفرت کوو. دقه امام بخاري مونږ ته نسخه پرېښوده چې دا به م په خلو هم وي، دا به م په زړه کې هم وي، دا ستاسو د دنیا رزق هم دی، عزت هم دی، حیات او ژوندون هم دی، دا قبر کې هم، دا په حشر هم، په جنت کې هم. چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ای زما رونو ډېرو دوستانو د دعاګانو درخواستونه کړي دي. په دې لږ ټیم کې ځینې نومونه نشم اخیستی. هر مسلمان چې د دارالعلوم په ګیټ باندې قدم کېښودی دی، احاطې ته راغلی دی یا ځای میلاو شوی نه دی، دارالعلوم ته یې دغه اعزاز ورکړی دی، که هغه شیخ الحدیث دی، که هغه شیخ التفسیر دی، که هغه عالم دی، که هغه طالب دی، که هغه ساده مسلمان، زما د سر تاج دی. الله دې تاسو ته د دې هغه جزا او بدله درکړي. نمونه زه اخیستی نه شم، وخت کم دی. ډېر علماء کرام سپینګیري نمونه د هغې هم نه شم اخیستی. دلته راغلي دي مولانا مجید خان صاحب دې تشریف راوړی دي. یقینا د دوی بیان زما ډېر خوښ وي، خو افسوس ده چې وروسته تشریف راوړه او زمونږ دا ملګري ډېر ستړي شوي هم دي. مولانا صدرالدین صاحب چې دا د تنګي جوړي هغې مشرانو کې دي، علما معمرینو کې سټیشن کورونو کې اوسېږي، ډېرو تشریف راوړی دی. خو لیکن هغه نومونه م اخیستل هغه اوس زه نه شم کولی، د وس نه مې بار دي. بدقه پیغام د قرآن او د سنت د دې جامعې نه یو څه سینو کې محفوظ کې، په خلو یې جاري کې، کورونو کې او په ځان او په بچو یې نافظ کې، او ښه په نره د دارالعلوم حاجي صاحب تورنګزی سره د حلال مال په صورت کې تاسو تعاون وکړئ. پروس کال ما اعلان کړی چې شعبه د حفظ به هغه مضبوطه شروع کوو، خو لیکن دا مخامخ چت تاسو وینئ. ای مسلمانانو څه داسې کډواله
نه یې. اے مسلمانانو داسې نه یې چې بالکل درکم نه لګي. تاسو کې به ښه مالدار هم راغلي، فقرا مساکین د کې ډېر دي. دې چت ته وګوره، دا شعبې د حفظ دپاره پروس کال داسې موږ وانه چولی شو. د لنګر اخراجات هغه د لکونو کروڑونو په حساب دي. که ویمې درته نو زما وارخطا نه دي، له الحمد والنعمه. خو کیدی شي چې ستاسو کې د بعضې خلکو زړه پیل شي، اټ پیل له باندې را نه شي چې د لنګر او د حاجي تورنګزۍ د جامعې دونه کروڑو تعداد کې، کروڑو مقدار کې هغه خرچه ده. دا درته نه وایم. اللهم زد فزد. د دې بوډاګانو، سپینګیرو، شیوخو، د دې ساده مسلمانانو دا دعاګانې دې الله قبول کړي. ټول لاسونه اوچت کې. دا درې چتره جامعې پاتې دي. د مسجد دریم چت دی، د دارالحدیث هغه دریم چت پاتې دي، د شعبې د حفظ یو چت هم راسره نشته. دا وعده وکړې چې انشاءالله د رمضان نه مخکې به دا آبادو. څنګه چې نن تاسو دستارونه سپین د بخاري شریف د فضله وینئ، کال نه به انشاءالله سخت کال لږ 15 حافظان مونږ ډېره کړه. په هغې کې څو؟ په هغې کې 2 حافظانو قرآن حکیم ماشومانو سینو کې محفوظ کړ. 15 کسان هغه ناظره د قرآن حکیم هغه دا وویلله. او چې دا چت واچولی شي نو دا که پروس کال چا چولی وي الله لالا چولی وي خو منظوره نه وه. نو زما عزتمندو شوق سره امداد او تعاون وکړئ چې دا چت واچولی شي. 1500 حافظان دا پکې کال نه ډېره کېدی شي. خوښ هم نه ده چې د 500 ماشومانو په خولې الحمدلله رب العالمین د الله ښکلی کلام په دهن وي، د پیشمني هم، د ټولې ورځې هم، او بیا دستارونه پکې د کثیر تعداد د حافظان هم کاله په دې سټیج باندې هغه ووینئ. موږ چې څونه حاضر شوي یو الله دې کاله بیا په جامعه کې شریک شي. کم مسلمانان هغه د ضرورتونو د وجې نه پاتې دي، الله دې په هغې د حیا او د عزت څادرې خورې کړي. زموږ نه توره مزوده کړي زنانه په کوم عشق باندې کور کې قال الله قال الرسول ته غوږ کېښودی دی، په عقل لارې د دوی مرادونه هم حاصل کړي. چا چې تعاونونه په نره د حلال مال کړي دي الله دې په هغوی د حیا او د عزت غټې څادرې خورې کړي. کم چې په سټیج تشریف فرما دي، ای زما مسلمانان صادرونه، علماء کرام، زما سپینګیره او مشران چې په خاورو کې دي، په چتونو دي، په کورسو دي، او خاص کر الله دې دا ټول با مراد او با مقصد لري. زمونږ دا دریم کال دا د جامعې د ختم بخاري اجتماعي الله دې قبول کړي. د دې رجو په خولو د دې ګونو یاد ساتئ. د پښتو متل دی په پردي کور کې چې څوک کار ساتي ابې خوند دی. تاسو ټول وایئ په پردي کور کې چې څوک کار ساتي هغه بې خوند دی. هغه څه وي او لاس اوچت کېږي تاسو به هم بې خوند دی. په پردي کور کې چې څوک کار ساتي هغه بې خوند دی. په زمونږ په کور کې کار مه ساتئ. زمونږ په اجتماع فتوی مه لګوئ بې دلیله. په د مسلمانانو شوق او عشق سره په دې صدقاتو بې خونده بې دلیله فتوی مه لګوئ. دا راغلي دي 1 روپۍ 3 کاله وشو الحمدلله دې ټولو مسلمانانو ته چې څه په قسمتي الله دارالعلوم کې ورکوي 1 روپۍ دې پخلي والا نه ده اخیستې. ای مسلمانانو ستاسو مقام عبرت دی. د نن خپل لکونه روپۍ 3 ورځې شوې 4 دې راغلي سره بصویر صاحب دې د رضالو نه 4 ورځې شو دلته خدمت کوي. تاسو به د 500 دیاړي پرېښودي. الله
الله دې دا فقيري په مالدارو بدل کی خودوی لکونه روپے سل پرې خو دي او جامع دارالعلوم حاجی تورنګزی تیزان وقف کړي نو وره چې ګوري په دې روپے دوی نه داغشته دا بوډاګان او سپینګيري دا دروات میلی تلاړ شي یو روپے هغه زمانه نه غټي قصابان درونه یو روپے زمانه نه غټي دا تعاون او دا خیراتونو کی او په پردي کور کې کار ساتل ادبي خوند سړی کاری مونږ دا نه وایو دا د الله کرم دی نبی علیہ السلام اخیری کې بس کوم نبی علیہ السلام خندق کړی سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق کړی بدن مبارک د دړي د لوګینه په خېټه مبارکه کانی تړلې دي او بیا کائنات د هغه د مخ نه پیدا دي او بیا په مبارک دهن مبارک خلو باندې دا الفاظ مبارک دي لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اے الله کتا مونږ ته هدایت نه وکړي نه به مونږ یو روپے صدقه کړي وا نه به مونږ نه یو روپے خیرات کړو نه به یو منځ کړو نه به یو روزه نیولې وا دا جامعي دا تعمیر دا د الله عطا ده د جامعي د طرفنا من منو په حلال مال باندې من مستیا دا د الله عطا ده د الله په عطا اعتراض مکوي ګوري بي دلیل او زما عزت مندو مونږ چې دلته الله راجم کړیو دا د چا عطا ده په زور وایي دا د الله مولانا په خپل مولای برید تاول په کار ندي زاهد او عابد لا په خپل زهد او تقوا برید تاول په کار ندي په خادم د دین باندې په دینی خدماتو برید تاول په کار ندي دا توفیق د چا دی الله لا سنو چت کې غټي رجم خړلی نشه کړي دا توفیق د چا دی دا د الله نو چې زمانه عرضاله چې دا عطوا د الله ده یا مسلمانانو ستاسو نه عرضاله چې دا د الله عطوا ده نو اے بی خوندا زمون په کور کې کار مساته دا د الله عطوا ده مونږ ورته خپل عطوا نه وایو مونږ ورته خپل زور نه وایو دا د الله عطوا ده دا مؤمنان په زرګونو غوالي بیا لا سوچت کې دا چا عطوا ده دا د الله نو چې عطوا ده الله شوا زی اقرار کوم زه خپل رب منما ستاسو کار دي چې ته په ما اعتراض وکې چې دا د الله عطوا ولی منی دا د الله عطوا ده دا د دې فقراو د دې مساکینو د دې سپینګیرو د دې شيوخو د دې دیر باباجي صاحب دي شب روز دعاګاری دي هغه بهار ورته الله په خپل مبارک سترګو اوخو زندگی دی الله طویل عافیت د کور کی د سترګو مبارک نظر د یوینه خو تختیدلې دي بلکې لګ نظر پاتې لري انفرادي دعاګانو کې ورته دعا کوي اے الله د دیر باباجي نظر خوراته نور مکمه دا ضعفا پیر نور محمد صاحب دي ټول علماء کرام سپینګيري دا مسلمانان الله د بدنونو قوت دینی خدماتو لپاره نورم سوا کې زمونږ د دارالعلوم حاجی صاحب تورنګزی ناظم اعلی مولانا فهد اکبر حقانی صاحب چې هغه د مرغوز او د ټوپې دي د دارالعلوم اولنی شاګرد او طالب او بیا په دارالعلوم کې تر اوسه پورې خدمت کوونکي 19 اگست 2002 کې انعقاد 19 اگست 2002 کې ناظم صاحب د لکپاسی دارالعلوم حاجی صاحب تورنګزی رومبني شاګرد دي چې الله نن په دارالعلوم حاجی تورنګزی کې د نظامت نه خدمت توفیق ورکړي دي مولانا شیخ الحدیث پیر خادم حسین صاحب دادا اکبر پوری د مومن غړي لګتا سپاسه چې مسلمانانو موویني دا څومره کډونو شو الحمدلله د حقانی د باباجی بچیر فاضل او دلته سبقونه ویلي او الله ورته حدیث و مسند هغه ور نصیب کو مولانا کمال شاه صاحب چې رئیس هغه دارالفتاء د
جامعه دارالعلوم حاجی صاحب ترنګزی دی لګ دی پاسی اغي دارالعلوم هغه مدرسین دي د افتاء شعبه دوی سنبالي د حدیثو د فقه د نحوی کتابونه مخی مولانا عدنان صاحب چې دارالعلوم دریم کال باندې بلکې دارالعلوم په دویم کال دارالعلوم بچو د ناظم صاحب دی کلاس فلو الحمدلله مولانا عدنان صاحب هغه د نوتی صدر پېښور د دارالعلوم بچي او د دارالعلوم خادم او یاد ساته یو روپے دی حرامي کدوی تنخالی تاسو خو لګلاس د خوشاله نو چت کې یو روپے دی حرامي کدوی تنخالی د جامعي ځوانان دي خيسته ځوانان دي او اې دا ویخته په دارالعلوم په خدماتو کې نو یو مسلمان ته په جامعي ولی اعتراض کې د جامعي محدثین د جامعي مدرسین حرام دي چې یو روپے تنخواه دارالعلوم نالی مسلمانانو لاس اوچت کې داد ولا ورکه اداده حاجی تورنګزی بچی دا په خودداري خدمت کوي مکوي زمون په کور کې کار ساتل مکوي زمون په دینی خدماتو اعتراض ورنه څنګه د امام بخاری چې د بخارانه استلی شو او آخر کار 100 کال پس بخارا کې برای نام مسلمانی پاتې ده ای زدر ته اعلان کوم په جامعي او د دارالعلوم حاجی تورنګزی په بچو د جامعي په کارکردګۍ د دې مخنیوي مکوي مونږ ته پته ده د دې سیلاب مخنیوي نه چې کولې الله ته چې منظوري اللهم لا مانع لما اعطيت دا مکوي ورنه تورمزو کې با داسې جهل راشي الله دې نه کی اے مولیانو سمشه ورنه تورمزو نه به بخارا جوړه چی بیا به ګوري برای نام مسلمانی وي د مدرسې او د مولا په تورمزو کې درکني زما عزت مندو بل مونږ سره مولانا جان علم صاحب چې دا دارالعلوم شاګرد هم دي او دارالعلوم چې څنګه حقانی نه فارغ شوی دي دارالعلوم کې بلکې ردی مولانا جان علم صاحب دی پاسی مولانا جان علم صاحب والد محترم دوی چې د ضروبه اول د دارالعلوم داغي مشوره مونږ لدی را کړو د دې والد صاحب د دې مدرس مولانا جان علم صاحب دی والد صاحب پسټیج پینګری تشریف فرماره دا درې زړې کمرې چې تاسو اینه او دا باقیات الصالحات ته الله دې قبول کی د گیټ سره متصل زمارونو دا د دې والد صاحب چنده کړو او د دې مدرس د والد صاحب خپل پیسې د ضروبینه تورمزونه نه د ضروبینه ولس ګلکاران مزدوران راوستو پدری ورځ کې د درې کمرې دلته وړو کې جمعه داغي برنده جوړه کړو الحمدلله د دارالعلوم په بچو اعتراض مکوي الحمدلله یو پیسې د حرامي بطور تنخواه ولا ما نه ور کړي زما عزت مندو دا د اخلاص بهار دی الله هغه تازه لري مولانا حسین احمد صاحب زمونږه پرزوی هغه د محل پیران هغه چې د خدمات د دارالعلوم شاګرد هم او مدرس هم لګ دې ځان ورته ښکارا کی هغه لګیا دي الحمدلله د دارالعلوم خدمت کوي مولانا